سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني وایي سوله او ټاکنې د یو بل متمم دي خو د یو بل بدیل نه دي. ښاغلي غني تېره ورځ په کابینې ناسته کې وویل د ټاکنو په اړه د هیڅ شک او شبه نه وي ځکه دا زموږ ملي دنده او قانوني وجیبه ده. نوموړي له ټولو اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې په ټاکلي وخت د رڼو او ټول شموله ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اړینه مرسته وکړي. سره له دې چې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره د تلې شپږمه ټاکل شوې خو امریکا په وار وار ویلي چې تر ټاکنو سوله ورته لومړیتوب لري. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. این وظیفه ملی ماست، این واجبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و شمول و در زمان تعیین شده انجام بدیم. په نړیواله کچه او په ځانګړي ډول د ګاونډیو پر وړاندې د افغانستان دریځ کمزوری نه دی. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ په کابینې ناستې کې څرګند کړه او د پاکستان په ګډون وروستیو سفرونو ته یې په اشارې وویل په دې سفرونو کې افغان دولت ثابته کړه چې یو قانونمند نظام دی او همداراز په اساسي قانون او ولسواکۍ تکیه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه هغه طرحې چې افغان دولت وړاندې کړي د دې ښودونکي دي چې موږ نه یوازې د خپلې هوساینې فکر کوو بلکې د سیمې د هوساینې لپاره هم فکر لرو. موقف ما مخصوصا در قبال همسایه ما نه از ضعف است نه از تکبر. تکبر در سیاست جای نداره، همچنین ضعف جای نداره. امروز افغانستان امروز از برکت هم شما دور از این میز یک افغانستان مات به خشکه نیست. د هلمند عمومي بندخونې د روغتیایي چارو مسؤل عبدالقیوم زکي په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د نوموړي په کتنزي کې چې د لښکرګاه ښار لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موقعیت درلود د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه نور هټیوال هم ټپیان شوي دي. د هلمند یو شمېر دیني عالمانو د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ او د بین الافغاني ناستو د دوام غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې په یوې راټولېدنه کې وویل افغانستان اوس مهال سولې ته نږدې شوی ځکه تر دې مخکې به د جګړو لپاره پلانونه نیول کېدل خو اوس په کور دننه او بهر د افغانستان د جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره پلانونه نیول کېږي. له دې سره سم د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا د قطر وروستۍ ناسته او ګډه اعلامیه سولې ته هیلهمند کړي دي. دغه بین الافغاني ناسته چې د افغان حکومت د ځینو چارواکو او طالب استازو ترمنځ شوې ده موږ دې ته ډېر هیلهمند یو. هغه توافقات چې شوي دي هغه د جګړې د ختمولو دپاره د خوندیتوب دپاره او د افغانستان د امنمنتیا بنسټونو د خوندي کولو لپاره مهم دي. په مخکې وختونو کې به دا پلانونه جوړېدل چې څنګه جنګ مخته یوسو پر پلانیز عملیات وسي دا اوس هاوسي اوس د الله فضل او کرم دی چې په ټوله نړۍ کې د افغانانو دپاره د صلح غږ پورته شوی دی. زموږ مشکل په بین الافغاني مذاکراتو باندې حلیږي. زما د هلمند نماینده یا په اصلاح د افغانستان نماینده چې هلته واقعي نماینده د صلح لپاره ناست وي هغه زما مشکل هم درک کړی دی. له دې سره سم په قطر ناستې کې د افغان میرمنو ګډون سولې ته د کندهارۍ میرمنو هیلې ډېرې شوي دي. دوی تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناستې کې زیاته کړه د دوحې په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې د افغان میرمنو ګډون وښوده چې د ټولنې د دغه قشر رول د سولې په بهیر کې د حساب وړ دی. دغو میرمنو همداره ژمنه وکړه چې د سولې د بریا او اوربند د ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د قطر د دوه ورځنۍ ناستې په اعلامیه کې د سپین ږیرو معیوب او ناروغو بندیانو د بې قید شرطه پر خوشي کولو او همداراز د هېواد په ټولو سیمو کې د ټولګټو بنسټونو د امنیت پر تضمین ټینګار شوی دی. زما په نظر سره هغه ارزښتونه چې واقعا هم د میرمنو لپاره اړین دي په خاصه توګه په اوسنۍ شرایطو کې چې د سولې خبرې روان دي لومړی دوی ته د زده کړې زمینه اساسي ده
ځکه موږ کولی شو چې د دغه اړخ څخه پیل کړو. وروسته د دوی لپاره د دې زمینه‌سازي کول تر څو دوی وکولی شي چې خپل اواز پورته کړي، خپل اواز دواړو طرفینو ته چې په جنګ کې ښکېل دي هغه مرکزي حکومت دی او یا هم وسلوال مخالفین دي، د دوی لپاره باید زمینه‌سازي وشي. موږ په داسې ټولنه کې اوسېږو چې ډېره غمزدلې ټولنه ده، هر ورځ یعنې جنګ وي، دعوې د خلکو ترمنځ، باید په دغه حالاتو کې باید ښځو ځانګړې پاملرنه وشي لکه څرنګه چې نارینهو ته شوې ده. موږ ډېر یو اوږده جګړه درلودله، نو نه غواړو چې نور د دې جګړې په لمبو کې زموږ د کور ټول خلک وسوځل شي. او د ننګرهار په ښېوې ولسوالۍ کې د 12.6 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. دغه سړک د 140 میلیونه افغانیو په لګښت چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي په 9 میاشتو کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار د والي په وینا دغه سړک چې کچړی سیمه له برکاشکوټ سیمې سره نښلوي 40 کیلومتره دی چې نیمایي یې 4 کاله مخکې جوړ شوی دی. سړک خو د ټول انسانیت دپاره او د ټول مخلوق دپاره د دوی د ژوند دپاره یو لوی ضرورت دی. دا سړک جوړیږي او 12.6 کیلومتره اوږدوالی لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.